بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ويهوديان والنصارى وعيسيان نحن ابناء الله من خزامن دا الله یو واحباؤه او دوستان دا غيو. قل ورتوایا پیغمبرا فلما يعذبكم نول عذاب درکوي الله تاسو ته بذنوبکم بغناهون استاسو چې تاسو دعوه کوي چې موږ زامن د الله یو دوستان د الله یو نول الله تاسو ته ستاسو په ګناهونو باندې عذاب درکوي. بل انتم بلکی تاسو هم بشرون انسانانی ممن خلقا دا هغه چانا چې پیدا کړی دی الله. تاسو هم د عام انسانانو په شان انسانانی. یغفر لمن یشاء بخنه کوي چاته چې وغواړي او يعذب من یشاء او عذاب ور کوي چاته چې وغواړي. ولله او خاص د الله د پاره ملک السماوات بادشاہي د اسمانونو والارض او د زمکې دا وما بینهما او د هغه صدا چې په منځ د دواړو کې دي. و الیه المصير او خاص الله ته واپس تللی. یا اهل الكتاب ای اهل کتابو قد جاءکم یقینا راغله د تاسو ته رسولنا پیغمبر زمون یبینو چې بیانوي لكم تاسو ته علی فتره من الرسل په وخت باندې دلو د رسولانو کې ان تقولوا د پاره چې نوای تاسو ما جاءنا چې نور اغله مونږ تامین بشیرین هیڅوک زیره را کون کې ولا نذیرین او نه يرون کې. فقد جاءکم نو یقینا راغه تاسو ته بشیرن زیره در کون کې و نذیرن او يرون کې. والله على كل شيء قدير او الله په هر یو شی باندې قادر دی.